علیکم ویورز. نن به موږ ستاسو وړاندې قیمه او کریلې پخو. قیمه او کریلې مختلف طریقو سره پخېږي. یو وي چې ډېر زیاتې وچې وي او کریلا چې کومه وي هغه داسې سی شکل کې کټ کړې وي نو هغه وي، او بل سټفینګ والا وي چې دې کې سټفینګ وکړي د قیمې. او نور هم خلک مختلفو طریقو سره پخوي، د هر چا خپله طریقه وي. نو نن چې موږ تاسو ته کومه طریقه ښایو، دې کې موږ سټفینګ نه کوو او نه دې نه موږ سی شیپ کې چې کوم کټ کي او بیا ډېر اوچه شانتې او ډېرې اوچې پخېږي هغه موږ نه تیارو. ډېر مزدارې ستاسو وړاندې کریلې قیمه تیارو. دې لپاره موږ داسې کټ کړي دي. نو تاسو به فکر کوئ چې دا څنګه کټینګ دی. نو که تاسو غواړئ چې ستاسو کریلې کې د سټفډ کریلو ذایقه هم راشي، نو بیا هغې دپاره دغه شان کټینګ ضروري دی. او دې نه موږ سکن پوره ځکه نه ده لرې کړی چې زموږ ځای کې چې کومې کریلې دي دا بالکل ترخې نه دي. نو په دې وجه باندې موږ ته دې نه ټول د سکن لرې کول ضرورت نه محسوسېږي. موږ یې همداسې پخوو. بس تارلی موږ واش کړو او هغې نه پسې موږ پخوو. مالګې کې هم موږ نه دي ښودلی چې بیا دې نه اوبه دغه کېږي او تریخوالی کمولو موږ ته ضرورت نشته. نو که ستاسو ځای کې داسې مسله وي نو بیا تاسو هغه طریقې ټولې اپلای کړئ. نو بیا راځئ چې موږ شروع کړو ریسیپي. یو پین کې موږ تیل راواغستل، هغې کې به اوس موږ دا کریلو سلایسز اچو. نو یو سطله به اوس دا کریلې موږ په دې تیلو کې فرای کړو او بیا به موږ دا بهر راوباسو. نو کریلې لږ سطله زموږ فرای شولې، اوس به موږ دا یو لوښي ته راوباسو. نو اوس به موږ همدغه تیلو کې چې کوم کې موږ کریلې فرای کړې پیاز به واچو. پیاز به موږ لږ ساتله سواتې کوو، لکه ډېر زیات پرې نه فرای کوو. اوس به موږ دې کې شین مرچکې ټکولې، ادرک او اوږه ټکولي دا به واچو. قیمه په دې کې واچو. زموږ د قیمې رنګ بدل شولو او دې نه ډېر ښکلې اروما اوس راوچتېږي. یو منټ به دا موږ نوره پخه کړو، بیا به دې کې نور څیزونه واچو. نو اوس به موږ دې کې مسالې واچو: کورکمن پاوډر، سور مرچ پاوډر، زیرې پاوډر، دھنیې پاوډر. نو اوس به موږ دې کې یو کټ کړی شین مرچ او یو ټماټر واچو. ډېرې معمولي شان اوبه ورپسې واچو، ځکه چې قیمه او مساله پین پورې نښلي لګیا دي، نو دې سره به ذایقه خرابه شي او اوبو سره به زموږ مساله هم ښې طریقې سره پخه شي. اوس به موږ تقریبا 4 غټې چمچې دې کې مست واچو. نو اوس په قیمه لږ ساعت دپاره موږ پریشر کوک کړو. داسې ته کتی شي چې دې کې ډېرې لږې اوبه دي د ټماټرو او د ماسته. نو چې 2-3 ویسل راشي نو دې مطلب دی چې زموږ قیمه تیاره ده. نو بس اوس انتظار کوو. نو قیمه زموږ پریشر کوک شوله او هغې کې دومره ګریوي هم شته، یعنې وچه نه ده. اوس به موږ دې کې دا چې کومې کریلې موږ فرای کړې وې دا به دې کې واچو، ځکه چې موږ غواړو چې یو ساعت دا هم موږ ښې طریقې سره په دې کې پخې کړو چې دا فلیورز خپله کې انکارپوریټ شي. اوس په دې باندې لږ سر ولګوو چې دا لږ ساعت له سټیم کې پخه شي. نو زموږ قیمه او کریلې تیار دي. تاسو ته کتی شي چې څومره ښکلی لوک دی د دې. او دا چې کله تاسو خورئ نو تاسو ته به بالکل دا نه فیل کېږي چې تاسو بل څه خورئ. دا به بالکل تاسو ته سټف قیمې والا کریلې ښکاري. نو چې کله هم تاسو سره ټایم لږ وي نو بیا تاسو دې طریقې سره جوړولی شئ او تاسو ته به هغه شانتې فلیور درځي. نو اوس موږ ډش آوټ کوو ستاسو وړاندې قیمه کریلې. نو زه هیله کوم چې تاسو به زموږ نننۍ د قیمې او کریلو دا ریسیپي خوښه شوې وي. نو بیا تاسو هم دا ټرای کړئ او موږ له فیډبیک راکړئ کمنټ سیکشن کې چې ستاسو قیمه کریلا زموږ طریقې سره څنګه تیار شول. نو ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.